هغه حدیث شریف راغلی دی رسول الله صلی الله علیه وسلم فرمایي وایي که چا و یو ظالم ته په یوه کلمه سره کومک پر قتل د یو چا ورکوي په یوه کلمه سره کومک پر قتل د یو چا ورکوي لا به هغه سړی هم په ورځ د قیامت راپورته کېږي په تندي کې بیا دا لیکلي چې انک آئس من رحمت الله تو ناامید یې د رحمت څخه د خدای د یوې کلمې والا د یوې کلمې کومک چې و چاته پر قتل د یو مسلمان ورله ورکوي په آخرت کې دی ناامید خدای راپورته کوي او چې څه ګناوې خدای پیدا کړي دي یقین وکړي در شرک را لاندې در قتل بیا غټه ګناه حق تعالی وایي ومن قتل مؤمنا متعمدا فجزاؤه جهنم خالدا فیها که چا مؤمن قتل کوي په ناکه جزای جهنم دی ډېر وخت او چې حلال و ځان ته بالي د مسلمان مرګ ناکه ګر سره کتابونه دا قید وایي کفر دی دا ستا مرګ ما ته روا دی ستا مرګ پر ما باندې او په ورځ د قیامت به وایي دغه مقتول راپورته کېږي در لاس به دا قاتل نشي در بدن بې وینې بهیږي د الله بلا کیف حضور ته بیا پیښیي چې ای زما خدایه زه پر څه باندې ووژل شومه ته پوښتنه د دا بنده څخه وکړه الله جل جلاله به وایي په ډېره سخته او په ډېر غضب سره په ډېره غصه سره د دې قاتله څخه پوښتنه کوي چې ای ظالمه زما بنیان دې په دنیا کې ختم کړي زما بنیان دې ونړاوه ولې نو حق تعالی مو دې وساتي د یوه قتل در جواب په خدای سره وتاسي خلک یې امیلونه په غاړه ځړوي نو مسلمان لره یقین دا دی سوچ په کار دی باید چې سړی د ځان سره سوچ وکړي حضرت عبدالله ابن عمر رضی الله تعالی عنه وایي را روان و د مکې مکرمې څخه پر آس باندې سپور یو پتک د اوبو ورڅخه و نو بیا څنګه چې دی راغللی پر یو ایدره باندې په لار کې یو ایدره وه دا ایدرې څخه دی و یو انسان راپورته سو د یو قبر څخه یو نړېدلی قبر و د دې څخه راپورته سو تک تور مخ یې دی تک تور بدن یې دی غږ یې را باندې وکړي ولې څه اوبه راکړه ډېر تږی په دا لاس چې دی وایي زنځیر ځړېدی دا صحابي وایي زه په سترګو وینم داسې په ویښ خوب موب نه دی دا نو ما اس ورته تکیه کړي چې دا څنګه کیسه ده بالا چې زه اوس دا پښه کښته کومه د دې ریکې به څخه یو پتک و یو اوبه ورته برابروم دا زنځیر دی کشف شو هلته په قبر کې دننه پر ما باندې غږ وسول مه ورکوه اوبه یا خدایه دا کیسه بالا بعد هغې څخه زه په خپل کار لګیا زه ورکوم څه دي هغه وایي مې ورکوه هغه وایي راکړه زه ورکوم بالا دا زنځیر کشیږي د قبرو خواته زورونه وال کېږي دی زما و خواته زورونه وال اخر که ګورم یو بل انسان د دې قبر سره راووتی دا زنځیر یې پر دا لاس پیچي یو غمچنه ورڅخه ده چې څنګه یې دا سړی په هو واهی دی وایي دا مځکې ټولې اور ورسره واخیستې دا مځکې شاوخوا لکه پټرول چې وپاشي ولګي تر توی سرل مسول د دا یوې غمچنې څخه نو بعد هغې څخه زه بیا څه ده څه ویم چې په څه ویم یو زمانه بعد چې را فرصت شو چې مې کتل ایدرات آس ولاړ دی زه پروت نو بیا مې بس ډېر زړه زوب او پریشانه سوم پر آس باندې راسپور رالم کور ته ادې خو نو زړور خلک وه ځکه چې د محمد رسول الله په مجلسو په بغل کې پالل سوي وه اوس که موږ ته یې په اول جد د دې سړي مطبه ده پر دوم زاره چاو دي عباره یا راغلل کور ته راغلل د شپې صلات حاجت وکړي صلات حاجت یې وکړي دی وایي ما و الله جل جلاله ته خواست وکړي چې زما خدایه کومه واقعه چې ما پر مخ د مځکې ولیدل په ویښو کې په ما په خوب ووینم
دی وایي خوب مې لیدی هغه انسان او هغه انسان دواړه په دوزخ کې دي، هغه جنجیر دی، هغه سړی دی، هغه رنګ دی، هغه کیسه ده. بیا مې د دا یوه څه پوښتنه وکړه، ما ورته ویل دا څوک دی، څه ګناه یې کړې ده چې په دومره لوی جیل او په دومره لوی جرم کې لګیا دی؟ هغه راته وویله ول زه ملایکه یم، دغه بنده دی، چې د جرم پوښتنه کوي؟ ما ورته وویل ول جرم یې دا و چې یو وخت دی پر لارې تېرېدی، یو مظلوم انسان ظالم چپه کړی و ده ته دا مظلوم ورنارې که چې وروره مسلمانه ده دی ورته وکتله جنې تېر سو، د هغه مظلوم غور یې نه وکړي، الله ول دغه تا ترین چې ور وغورځوي. نو پاک خدا مې وساتي چې په خپله سړی ظالم وي. حق تعالی وایي ولا ترکنو الی الذین ظلموا فتمسکم النار، نه دی دا آیات دی. میلان مه کوه د ظالم وخواته، مه درېږه پر پله د ظالم باندې، مه وایه پر خوا د ظالم باندې. الله وایي فتمسکم النار، اور به دې ورسره وڅټي، تا به ورسره وڅټي. دی مه کوه ښامار په لکۍ باندې مه کوه، خورې دې تېروي. او دا حدیث هم دی رسول الله ول که چیرې په مشرق کې مرخاته کې یو چا ظلم کاوی، په مغرب کې یو څوک خبر و هغه په خوشحاله و چې پلانکی یې وژل، نه ویې وژل، ښه د دې سم خلاص ډېر ډېر لا به په ورځ د قیامت دغه په صف کې د هغه راپورته کوي. دا صفه حدیث دی، تا دې لیدلی ګر سره نه یې، مګر چې په ظلم یې خوشحاله یې یقین وکړه په ورځ د قیامت د حدیث در لا به په ټولۍ کې د دغه ظالمانو راپورته کوي. داسې سره ګډه وډه کیسه ده چې په خدای لکه اورېښم چې سړی سره چپه کړي، باره یې درک نه معلومېږي چې سر یې کمه دی، پای یې کمه دی، میان یې کمه دی، خو یو غروړه ده پرته ده. دا زموږ وروستۍ زندګي دغه ډول یو د ورېښمو غروړه جنې جوړه شوې ده. د هرې خوا چې راواخلې ورته اریان شي چې اوس یې څنګه کوي. نو قتل مالي شی نه دی، د دې بس خاص الله جل جلاله کوي. هغه چې دی ظلم د بازو پر بازو باندې دی، دا خدای لري، خدای بس خاص کوي. هغه حدیث کې راغلی دی رسول الله صلی الله علیه وسلم الناس عیال الله، والانسانان د خدای عیال دی، قابله کیف د خدای مخلوق دی. څوک چې د خدای د عیال سره شکی الله پر هغه باندې رحم کوي، څوک چې د خدای د عیال بلا کیف یعنی د مخلوق سره بد کوي الله پر هغه باندې غضب کوي، قهر کوي. نو پاک خدا مو دې وساتي، الله دې توفیق د نیکۍ راله راکړي. ترجمه به وکړو. بسم الله الرحمن الرحیم. نو زه خدای د طالبانو پر طرز مخته یم، دلته په دې خطي کې بعضو ویل چې موږ ته تورې و ترجمه وکړه چې موږ یې زده کړو. بسم الله الرحمن الرحیم. و اذ معنا هغه وخت، اذ هغه وخت خدای وایي قتلتم چې تاسې مړ کړئ، قتل و مرګ ته وایي. اذ وخت سو، قتل مرګ سو. و اذ هغه وخت قتلتم چې ته یې مړ کړئ نفسا، یو نفس یو بدن. چا مړ کړي؟ هغه دوه کسانو مړ کړي، نو نسبت یې خود خدای ودوی ته کوي. نو بل څوک د بیابانه نه دی راغلی، نه یو شي خوړلی دی، نو چې مار مړ کړي یا لیوه مړ کړي، خو دوی مړ کړي. الله وایي پس د دې مرګه بیا فدارأتم تاسې مختلفه سولاست فیها په دغه مرګ کې ده. هغه ما درته ویل چې اختلاف داسې چاول په کسته دی، چاول په خطا دی، چاول بیګانه وژلی، چاول خپل وژلی دی، نه چاول څنګه وژلی سه، دا اختلاف دی. فدارأتم تاسې مختلفه سولاست فیها په دغه مرګ کې. یو د بله یو پلانکي وژلی دی او پلانکي وژلی، خو شل تورې ګوتې موښل کېږي دلته. الله وایي والله زه مخرجون را ایستونکی سوم، ښکاره کوونکی سوم. اخراج را ایستلو ته ویل کېږي. ما د هغه شي کنتم چې تاسې واست تکتمون پټوونکي، تاسې خو نو پر ځان نه برابروله. الله وایي ما ورته ته ښکاره کړلی هغه شی چې تاسې یې کتمان کاوئ، پټېدل مو کوله. والله خدای
مخرجن را ایستونکی سو ما د هغه شي کنتم چې تاسې واست تکتمون پټونکي د کوم شي کتمان پټېدل چې ته کول الله وایي ما د هغه ښکاره کېدل وکړه کتم اصلي کې دا د دوو وژو مابین ته ویل کېږي هغه کې خو نو هېڅ څه دې ته نه معلومېږي پټ دی بس دلته شی پروت دی نو څه نو د بل وژې سړی ښه ژر لیدلی شي د بل څټ سړي ته د یوار پروت دی خپل نه معلومېږي دا نو پټ ته وایي فقلنا الله وایي نو موږ درته وویله چې اضربوه ویې وهئ یعنې ودې وایي دا خپل قریبان دې وایي ببعضها په بعضو سره موسی علیه السلام چې نو هغه حدیث شریف راغلی دی رسول الله صلی الله علیه وسلم فرمایي وایي که چا و یو ظالم ته